روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 14مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات امام تغری بردی رحمه الله په نجوم الظاهره 9 جلد 4 صفحه کې لیکلي دي چې په دې ورځ مسلمانانو د اسلام د ستر فاتح ظاهر بیبرس رحمه الله په مشرۍ مغولو ته ماتې ورکړه. د همدې ورځې په مناسبت مسلمانانو په فلسطین کې له زیاتو جګړو وروسته د رومیانو ملا ورماته کړه او بیت المقدس یې محاصره کړ. عیسائی راهبانو مسلمانانو ته حال ولیږه چې زموږ په مذهبي کتابونو کې د یو شخص یادونه شوې چې هغه کس به دا کار نیسي. عیسوي راهبانو چې د کوم شخص نښې مسلمانانو ته ویلې وې هغه ټولې نښې له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره برابرې وې. د اسلامي لښکر مجاهدینو د وینې د تویېدنې او د ښار د خرابۍ د مخنیوي په خاطر باندې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږه چې تاسې فلسطین ته تشریف راوړئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله عنه په مدینه منوره کې د خپل ځایناستي په توګه باندې پرېښود او د روژې په 14مه نیټه فلسطین ته ورسید. عیسوي راهبانو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولید اقرار وکړ چې دا هماغه شخصیت دی چې زموږ په مذهبي کتابونو کې یادونه شوې ده او د عادل حکیم په نوم باندې یاد شوی دی. عیسوي راهبانو او د بیت المقدس د ښار مشرانو سمدستي د ښار کلیانې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وسپارلې او ښار یې تسلیم کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له دوی سره تړون لاسلیک کړ او بیرته مدینې منورې ته وګرځېده. همدارنګه د رمضان المبارک په 14مه ورځ په 95 هجري قمري کال کې حجاج بن یوسف وفات شو. نوموړی د بنو امیه له کورنۍ څخه و. د حکومت پر مهال د حجاز او عراق والی و. نوموړي د په لسګونو زرو کسانو له وژلو یا په شهادت رسولو سره سره ځینې ښه کارونه هم کړي چې هغه کارونه یې قرآن کریم ته د حجاج بن یوسف په امر زور او زیر ورکول شول او همدارنګه سند او د پنجاب ځینې برخې د نوموړي په امر او هڅو د محمد بن قاسم له لوري فتح شوې.